یو واری را سره ووایه اللهم انی اسألک الجنه، یا الله زه د جنت سوال در څخه کوم. او په زړه کې هغه ملګری هم درته یاد کا چې غواړې ته هغه سره یو ځای جنت ته ولاړ سې. او یو واری دا را سره ووایه اللهم انی اعوذ بک من النار، یا الله د جهنم څخه پناه غواړم. او ځین کې هغه ملګری یا هغه څوک چې ته غواړې چې هغه هم د جهنم څخه آزاد سي، هغه هم په ځین کې در سره وساته. که چیرې الله ستا دا دعا قبوله کړه نو د هغه بل انسان په حق کې به هم الله دا دعا قبوله کړي. دعا کولو کې هیڅ کله بخل مه کوئ. یعنی لکه څنګه چې الله ستا دعا قبلولو باندې قادر دی، همدغسې چې کله ته د یو بل انسان لپاره دعا وکړې هغه دعا هم الله قبلوي. داسې نه ده چې ته د بل چا لپاره دعا وکړې نو دا ستا دعا الله سیټ ته کړي نه کړي قبوله او هغه بل په حق کې قبوله کړي، داسې نه ده. خو لیکن نن سبا انسانان دومره زیات بخیلان دي چې پیسو کې زیات بخیلتوب کوي، هغه په دعاګانو کې هم زیات بخیلتوب کوي. دعا خو یو داسې شی ده چې دی کې نه مصرف لګیږي، نه پیسې کې لګیږي او نه وخت کې لګیږي. نو تاسو دغه دعا کول بخل هم د زړه څخه وباسئ، الله به رحم در باندې وکړي.